دا هسکل وړي جګي بنګلي باران نړیږي دا حکم د سبحان دی او غرونه باویلیږي دا حکم د سبحان دی دا هسکل وړي جګي بنګلي باران نړیږي دا حکم د سبحان دی او غرونه باویلیږي د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره سبحان دی او غرونه باویلیږي دا حکم د سبحان دی. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره. درنو اوریدونکو، د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم په منځ کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه درجه بې اندازې لوړه وه. د هغه ټول ژوند د حق په لټه کې او د الله رب العزت د رضا په طلب کې تیر شوی دی. بیا هم د آخرت له ویرې به یې ټول بدن ریږدېده او آخرت به چې کله ور یاد شو د سترګو نه به یې اوښکې روانې وي. کله چې دا آیت نازل شو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ او جهنم د هغوی ټولو لپاره د وعدې ځای دی. حضرت سلمان فارسی چې کله دا آیت واورېده نو یوه چیغه یې وکړه او خپل سر یې په لاسونو کې ونیوه او وتښتېده او پوره 3 ورځې ورک و. د آخرت له ویرې د هغه زهد او تقوا تر دې اندازې رسېدلې وه چې له دې څخه وروسته د رهبانیت درجه شروع کیږي. هغه په خپل ټول ژوند کې د ځان لپاره کور جوړ نه کړ. چیرته به چې د دیوال یا ونې سوری ولیده هلته به څملاست. یو کس راغی د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نه اجازه وغوښتله چې زه ستا لپاره یو کور جوړوم. حضرت سلمان فارسی ورته وفرمیل زه کور لپاره اړتیا نه لرم. هغه سړي به ټینګار کوه خو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه به انکار کوه. په پای کې هغه ورته وویل ستا د خوښې وړ به یې درته جوړ کړم. سلمان فارسی وفرمیل هغه څنګه؟ هغه کس ورته وویل داسې وړوکی که پکې ودرېږې سر به دې په چت لګیږي او که پکې څملې نو پښې به دې دیوال ته رسیږي. حضرت سلمان فارسی وفرمیل خیر په دې کې څه ستونزه نشته. نو هغه کس همداسې یوه جونګړه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته جوړه کړه. وګورئ د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه شان ته، وګورئ د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه شوکت ته. بیا هم هغه په خپل ژوند کې ځان لپاره کور نه لري، د الله نه ویریږي او د آخرت نه ویریږي. د مداین د ولایت په دوران کې چې شان او شوکت، نوکران او نور د هوسایي ټول اسباب ورته برابر ول، خو هغه د آخرت د فکر له امله په دې شیانو خپل ځان ککړ نه کړ. په هغه وخت کې هم د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په لباس کې یوه چپنه، یو ساده کمیس او یو لنډ پرتوګ و. د شپې لخوا به یې چپنه نیمه لاندې او نیمه به یې په ځان له پاسه واچوله او له نستوڼو څخه به یې بالښت جوړ که او د اړتیا په وخت کې به یې په خپله چپنه کې لرګي هم ټولول. ګورئ د مداین والی دی خو د هغه په لباس کې کم تغییر نه راځي. شپې چې کله څملي نیمه چپنه لاندې اچوي او نیمه د باندې په خپل ځان باندې اچوي او د نستوڼو نه یې ځان لپاره بالښت جوړوي. د نن ورځ والیان او د نن ورځ وکیلان او د نن ورځ رئیسان دې راشي د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ژوند دې مطالعه کړي، د هغه نه دې پند واخلي، د هغه نه دې عبرت واخلي. هغه ځان لپاره جامې نه لري، بالښت نه لري، کور نه لري، خو نن ورځ په ولایت او په ریاست باندې مقرر شوي نه وي چې 2-3 ورځې وروسته یې ځان لپاره 4-5 کوره جوړ کړي وي. ظالمه تا دا پیسې د کم ځای کړې؟ د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې نه درېږې. الله رب العزت به تا نه پوښتنه نه کوي. راځه د آخرت ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکه، د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکه، د الله نه وویرېږه او د هغې سختې ورځې د حساب او د کتاب نه وویرېږه.
یو ځلې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د امارت په دوران کې په داسې حال کې راووت چې د سورلي لپاره یو خر و چې زینې نه درلود او لباس یې یو تنګ او وړوکی کمیس و چې زنګنونه یې هم نشو پټولی، پنډې یې بربنډې وې. ماشومانو چې په دې حال ولیده نو ورپسې شول. خلکو چې د بې ادبي دا طوفان ولیده نو ټول ماشومان یې ورټل چې د امیر تر شا ولې روان یاست؟ دې ته وایي د آخرت ویره، دې ته وایي د الله ویره چې هغوی په دنیوي ژوند باندې کله هم نه دوکه کیږي بلکې د الله رضا غواړي. په دې کوشش کې دي چې ځان لپاره ابدي ژوند ښایسته او مزین وګرځوي. خو له بده مرغه چې موږ او تاسو د دنیا په لنډ او محدود ژوند باندې دوکه شوي یاستو، د آخرت ابدي ژوند زموږ نه هیر دی. آخرت کې حساب او کتاب زموږ نه هیر دی. د آخرت ویره زموږ هیره ده. نو ځکه په فساد کې، په منکراتو کې او په ګناه کې ژوند تیروو. تاسو یقین په الله وکئ. که د آخرت ویره زموږ په زړونو کې پرته وي، د الله ویره زموږ په زړونو کې پرته وي، کله به ګناه ته نږدې نشو او کله به داسې کار ونه کړو چې الله رب العزت زموږ نه ناراضه شي. دا ټول چې نن تر سره کیږي لوی لامل یې دا دی چې موږ د آخرت نه د الله د ویرې نه غافله یاستو. ژوند مو په غفلت کې تیریږي. یو ځل یو کس د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ځای ته ورغی. ویې لیدل چې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ناست دی او اوړه لمدوي. هغه کس ته یې پوښتنه وکړه چې نوکر دې چیرته دی ای سلمانه چې ته پخپله اوړه لمدوي؟ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه نوکر مې په کار پسې لیږلی دی. ما ته دا خبره ښه ښکاره نه شوه چې د دوه کارونه په هغه باندې واچوم چې هم دې کار پسې لاړ شي او هم دې اوړه لمده کړي. ډېرو خلکو به د حضرت سلمان فارسی د سادگی له امله په حضرت سلمان باندې د مزدور ګمان کوه. یو ځل یو کس په بازار کې د حیواناتو لپاره واښه واخیستل. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هلته ولاړ و. سړي ورته وویل دا تر کوره راسره ورسوه. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هغه واښه پورته کړل او روان شو. په لاره کې به چې خلکو ولیده نو ورته ویل به یې راکړئ زه به یې ورسوم. هغه سړي چې دا حال ولیده نو پوښتنه یې وکړه دا څوک دی؟ خلکو ورته ویلې دا د محمد رسول الله ګران صحابي دی. هغه سړي چې دا واورېدل ډېر وشرمېدل او حضرت سلمان فارسي ته وویلې تاسې تکلیف مه کوئ ما ته یې راکړئ زه یې خپله کور ته رسوم. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل زه په دې کې د ثواب هیله لرم تر څو یې چې ونه رسوم نه یې پرېږدم. دا د هغه مبارک ژوند و. دې ته وایي د آخرت ویره، دې ته وایي د الله ویره چې د محمد رسول الله ګران صحابي دی. د هغه په جامه کې کم بدلون نه راځي. داسې ساده ګرځي چې خلک په هغه باندې د مزدور ګمان کوي او چې کله د مزدور ګمان پې کیږي هغه واښه په اوږه باندې پورته کوي او د هغه سړي تر کوره هم رسوي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته 5,000 تنخوا ورکول کېدله او ده به په 10,000 خلکو حکومت کوه. خو هغه به دا ټوله تنخوا واخیستله نو په مستحقینو باندې به یې وویشله او خپله به یې پوزي جوړول. په هغې به یې ګزاره کوله او د پوزي له دې عاید څخه به یې درېیمه برخه د اصلي سرمایې لپاره ساتله، بله برخه به یې په خپلې کورنۍ مصرفوله او یوه برخه به یې خیرات کوله. نن ورځ که څوک د یو ریاست په دندې باندې وټاکل شي یا په ولایت کې مقرر شي د خپله تنخوا خو پرېږده ظالمان د خلکو حقوق هم غصب کوي، هغه د خپلې سینې لاندې کوي. الله ته به نه ورځئ، الله رب العزت به درنه پوښتنه نه کوي. د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه مور فرمایي چې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یو ځل له مداین څخه شام ته راغی. په دې وخت کې حضرت سلمان فارسی په مداین کې والی و. د خپلې سادگی له امله په معمولی لباس او خراب حالت کې و. چا ورته ویلې تا خپل ځان ولې په دومره خراب حالت کې پریښی دی؟ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ورته ویل آرامی او هوسایي یوازې د آخرت لپاره ده نه د دنیا لپاره. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه به ویل زه 3 کسانو ته حیران یم. یو هغه چې په دنیا پسې شوی وي او مرګ په دې پسې وي. دویم هغه چې له مرګ څخه غافله وي په داسې حال کې چې مرګ له ده څخه غافله نه دی. دریم هغه چې په لوړ آواز سره خندا کوي او په دې نه پوهیږي چې الله له ده څخه راضي دی او که ناراضه دی.
په همدې ډول یې فرمایل ما 3 شیان دومره خواشینی کوي چې ژاړم، یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو بیلتون، دوهم د قبر عذاب او دریم د قیامت خطر. ګورئ درنو اوریدونکو، د تل لپاره د حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په زړه کې د الله ویره او د آخرت ویره پرته ده. هغه د خپل لباس کې حتی تغییر نه راولي د دې لپاره چې الله زمانه ناراضه نشي. زموږ او ستاسو حال به په آخرت کې د الله په حضور کې څه وي؟ ډېر وختونه به ویل څوک چې په دنیا کې د الله لپاره عاجزي او تواضع غوره کړي، الله رب العزت به هغه د قیامت په ورځ سرلوړی کړي. یو ورځ حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه یو کس ته وویل تا ته د قیامت د تیارو حقیقت معلوم دی؟ هغه سړي ورته عرض وکړه زه نه پوهیږم. حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل دا چې په دنیا کې خلک یو پر بل ظلم کوي، له همدې څخه د قیامت تیارې جوړیږي او د خلکو د سترګو په وړاندې به داسې تیاره خوره شي چې هغوی ته به د لارې لیدل هم ګران شي. نن ورځ په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر ولایت کې ظلمونه روان دي. دا ټول د قیامت تیارې دي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې د آخرت ویرې ته او د خپل ویرې ته زموږ په خپلو زړونو کې ځای راکړي، تر څو د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو. حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه به چې هر کار کوه د هغه په هکله به داسې فکر کوه چې سبا به د الله رب العزت په وړاندې د دې حساب ورکوم. نو داسې به ویل د قیامت له ویرونکو صحنو څخه به تیریږو، د الله رب العزت په وړاندې د حاضرېدلو فکر چې راشي فکر مې نارامه شي، زړه مې خفه شي. څوک پوهیږي چې د جنت په لور به ځي او که د دوزخ د اور په لور. د دنیا غوښتونکي ته حیران یم چې مرګ ورپسې دی او هغه د دنیا په هیلو او امیدونو مست دی. نه پوهیږو چې الله رب العزت له هغه څخه راضي دی او که ناراضه دی. څومره عجیبه خبره ده چې بیا هم هغه په لوړ آواز خندا کوي. د لوړ آواز خندا خو پرېږده، د اکثرو خلکو چې چیرته فساد دی هلته مخه ده. ورځې په لهو لعب کې تیریږي، شپه یې په لهو لعب کې تیریږي، ورځې د خرابو څیزونو په لیدلو کې تیریږي، همدارنګه شپه یې د خرابو سریالونو او د فاسدو سریالونو په لیدلو کې تیریږي. خو دې ته متوجه نه دی چې الله به زما نه راضي وي او که ناراضه. الله به مې د آخرت په ورځ په خپل حضور کې دروي، الله به زما نه پوښتنه کوي. دا سوچ د کوم ځای شو؟ تا ته وایم ګرانه پلاره، د خپلو اولادونو مسئولیت د ستا په غاړه دی. ته باید هغوی په اسلامي ګاڼه باندې سنبال کړې، هغوی ته اسلامي تربیت ورکړې، د اسلام د مقدس دین په مقدساتو او احکامو هغوی خبر کړې. مسئولیت به د آخرت په ورځ نه وي. او که خدای مکړه هغوی فساد کوي او ته ورسره مرستندوی، هغوی سریالونه ګوري او ریموټ د ستا په لاس کې د تی ورته اړوي چې کوم یو م خوښ دی بچیانو، د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې ته درېږي. الله رب العزت به ستا نه پوښتنه کوي. په یوه جګړه کې حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د ستر قمندان دنده په غاړه لرله. په زرګونو پوځ د ده تر قمندې لاندې و، خو د ده د عاجزي او خاکساري دا حالت و چې په یو خره باندې سور راغی. مسلمانانو د ډیر احترام او عزت له امله نارې کړې سپه سالار راغی، سپه سالار راغی. خو حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه له دې دنیوي قدر او عزت څخه بې پروا و. د هغه نظر د آخرت په لور و. کله چې خپل صفت واورېده ویې ویل ورونو نن څه دي؟ د نیکي او بدي فیصله به له نن څخه وروسته کیږي. هغه په خپل صفت باندې نه خوشحالیږي. هغه دې ته متوجه دی چې الله رب العزت زمانه راضي شي، محمد رسول الله زمانه راضي شي. هغه ابدي ژوند لټوي. د دنیا په لنډ ژوند باندې کله هم حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه نه دوکه کیږي. الله رب العزت دې موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي او زموږ ستاسو هغه ابدي ژوند چې تلپاتې ژوند دی، د هوساینې ژوند دی، د نعمتونو او د مزو ژوند دی، هغه راته ښایسته وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. سپوږمۍ لمر و سقر ته ځي دواړه خپل مقر ته، نظام د زندګۍ د دنیا رسی و سر ته، نظام د زندګۍ د دنیا رسی و سر ته. مخلوق د اسمانونو به په ځمکه راکوزیږي، د حکم د سبحان دی
دا هسکی لوړی جګی بنګلې برا نړیږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلیږي دا حکم د سبحان دی اسمان برا ایلشی پزمکی با تکشی پزمکی بغوغا شي پری جوړه زلزله شي پزمکی بغوغا شي پری جوړه زلزله شي هر چیز چې ژوندی هغه به خامخا مړ کېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلیږي دا حکم د سبحان دی دا هسکې لوړې جګې بنګلې برا نړیږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلیږي دا حکم د سبحان دی درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ همدارنګه حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د ممتازو صحابو کرامو له ډلې څخه شمیرل کیږي د ژوند لومړني وختونه یې په ډیره غریبي کې تیر شوي وو خو څنګه چې د فتوحاتو لمن پراخه شوه د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه غریبي هم پای ته ورسېده د ده په مشري ډیر ستر کارونه ترسره شول ډیر کلونه د مختلفو ولایتونو حاکم و خو د ده د ژوند په حالاتو کې هیڅ بدلون رانغی نه مال او دولت ټول که او نه له ظاهري شان او شوکت سره اړیکې پیدا کړي څه ډول ژوند یې چې په غریبي کې و همغسې هم په پراخي کې و ځکه چې د هغه په زړه کې د آخرت ویره پرته وه ځکه چې د هغه په زړه کې د الله ویره پرته وه د آخرت د حساب او د کتاب نه سخت ویرېده نو ځکه په هغه کې بدلون نه راته د ولایت له دورې څخه وروسته له مشهور صحابي حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه سره ملاقات وشو حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه فقیر طبیعته انسان و له دنیا سره هیڅ اړیکې نه درلودلې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه ورپسې منډې کړې او د وروره وروره نارې وهلې تر څو چې هغه ته ورورسېد هغه یې راونیوه خو ابوذر رضی الله تعالی عنه هغه په وار وار له ځان څخه لرې کوه او ورته ویلې ای ابو موسی اوس ته زما ورور نه یې ای ابو موسی اوس ته زما ورور نه یې له دې منصب څخه مې مخکې ورور وي کله چې دوهم ځل لپاره ورسره لیدل وشول حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د لومړي ځل په شان ورمنډې کړې ابوذر رضی الله تعالی عنه ورته وویل اوس لرې اوسه لومړی زما د پوښتنو ځواب راکړه تا په خلکو حکومت کوه حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه هوکې بیا ورته ابوذر وفرمایل تعمیرونه دې نه دي جوړ کړي ځمکې دې نه دي کرلې حیوانات دې نه دي ساتلي حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د ټولو پوښتنو ځواب په نث سره ورکه نو بیا یې په خلاص زړه ورسره وکتل او په غیږ کې ونیوه په حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه کې د الله رب العزت ویره او د زړه نرمواړي دواړه صفتونه موجود ول خپله به ژړل او نور به هم ژړول د بصرې د پاڅون په وخت کې یو ځل خطبه ورکړه چې پکې وویل خلکو ښه وژاړئ او که ژړا نه درتلله نو لږ تر لږه د ژړا حالت غوره کړئ ځکه چې دوزخي هغه دی چې د دنیا ژوند په خندا سره تیروي د دنیا ژوند به په خندا سره نه تیروي بلکې په دې کې به جاړې د تضرع او د عاجزي لاسونه به الله ته پورته کوي او د الله رب العزت نه به ځان لپاره بخښنه غواړي همدارنګه درنو اوریدونکو حضرت عتبه بن غزوان رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوران کې د بصرې امیر و او هغه ته له الله رب العزت څخه ویریدونکی او پندمندونکی زړه ورکړ شوی و یو ځلې حضرت عتبه بن غزوان رضی الله تعالی عنه د بصرې په جامع جومات کې خطبه ورکړه داسې وویل قدرمنو دنیا تلونکې او تیریدونکې ده د هغې ډیره لویه برخه تیره شوې ده او یوازې ورانېدل او له منځه تللې پاتې دي لکه چې د اوبو لوښی چپه شي او ټولې اوبه ورڅخه تویې شي حضرت عتبه بن غزوان وایي خبردار تاسې له دې دنیا څخه هغه ځای ته تلونکي یاست چې هیڅ زوال او پای نه لري نو بیا ولې له خپل ځان سره ښې ډالۍ یونیسو ما ته ویل شوي چې که یو کاڼی په دوزخ کې اولیږي نو په 80 کلونو کې به هم د هغه تل ته ونه رسیږي په الله رب العزت قسم تاسې به هغه ډکوئ آیا تاسې په دې حیران شولئ او په الله قسم چې ما ته د محمد رسول الله لخوا ویل شوي دي
چې د جنت دروازې به دومره پراخې شي چې له یو سر څخه تر بل سره پورې به یې د 40 کلونو فاصله وي او داسې یوه ورځ به هم راشي چې په هغې به ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وي. کله چې ما ایمان راوړ، حضرت عتبه بن غزوان وایي له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوازې 6 تنه ول. د فقر او تنګسي دا حال و چې د ونو په پاڼو به مو ګزاره کوله چې له امله یې کلمې زخمي کېدلې. یو ځل ماته یو څادر په لاس راغی، هغه مو څیرې که چې ما او سعد لنګونه ورڅخه جوړ کړل. خو نن له موږ څخه هر یو د یو ښار امیر دی. زه له الله رب العزت څخه پناه غواړم چې د الله جل جلاله په وړاندې د دومره حقیروالي سربیره ځان لوړ وګڼم. نبوت پای ته ورسید، له دې څخه وروسته به پاچایي وي او تاسې به له ما څخه وروسته ډېر زر پاچایان وآزمایئ. ګورې درنو اوریدونکو، دا د حضرت عتبه بن غزوان رضی الله تعالی عنه ژوند و. دا د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه ژوند و. دا د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ژوند و چې دوی په خپل ژوند کې د الله رب العزت نه څومره ویریدل، په خپل ژوند کې د آخرت نه څومره ویریدل. نو ځکه دوی د دنیا په لنډ ژوند باندې نه دوکه کېدل، تل لپاره دا کوشش کوه چې په خپل ژوند کې الله رب العزت راضي وساتي. ځکه الله د آخرت ورځې په هکله فرمایي انهم یرونه بعیدا، دوی خو قیامت لرې ګڼي. ونراه قریبا، او موږ یې نږدې وینو. یوم تکون السماء کالمهل، هغه عذاب به په هغه ورځ وي په کومه ورځ چې آسمان د ویلې شوو مسو غوندې شي. وتکون الجبال کالعهن، او غرونه د رنګینو ډانډس شوو وړیو غوندې شي. ولا یسأل حمیم حمیما، او هیڅ یو صمیمي دوست له خپل صمیمي دوست نه پوښتنه ونه کړي. یبصرونهم یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه، په داسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي، مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب څخه د ژغورل کېدلو لپاره په فدیه او په جریمه کې خپل اولادونه وصاحبته و اخیه، خپل میرمن او خپل ورور، وفصیلته التي تؤویه، خپله ډیره نږدې کورنۍ ورکړي، هغه کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه، او د ځمکې د مخ ټول خلک او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي. خو الله رب العزت به ورته وایي کله، داسې نه ده. ستا په ځای بل څوک جهنم ته نشي تللی، ستا په ځای بل چاته عذاب نشي ورکول کېدلی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې رب العزت زموږ او ستاسو نه راضي شي، او رب العزت زموږ او ستاسو نیک عملونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. شپېلی کې به بیا پشي، نو ټول واړه ژوند شي. هر څوک له خپله ځایه د رب لور ته رهي شي، هر څوک له خپله ځایه د رب لور ته رهي شي. د حشر په میدان د خدای حضور کې جمع کېږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. دا هسکې لوړې جګې بنګلې به رانړېږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. ډیر ساوي لوی هیبته، په هر سړي دهشته، ملکی پوځ تیار وي د خدای رب العزته، ملکی پوځ تیار وي د خدای رب العزته. د خدای له اذن پرته څوک به نه وي چې غږیږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. دا هسکې لوړې جګې بنګلې به رانړېږي، دا حکم د سبحان دی، او غرونه به ویلیږي، دا حکم د سبحان دی. شروع شي امتحانه د عدل په میزانه، که ښه عمل که بد وي ټول واړه شي عیانه، که ښه عمل که بد وي ټول واړه شي عیانه.
نیکبخت او بدبخت بلا په وړاندې ښکاره کېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلېږي دا حکم د سبحان دی دا هسکې لوړې جګې بنګلې به رانړېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلېږي دا حکم د سبحان دی هر څوک چې نیکوکار وي صالح وي پرهیزګار وي هر څوک چې نیکوکار وي صالح وي پرهیزګار وي د خدای په مینا مینا د خدای له دینه زار وي د خدای په مینا مینا د خدای له دینه زار وي کامیاب شي په خوښۍ سره جنت ته روانېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلېږي دا حکم د سبحان دی دا هسکې لوړې جګې بنګلې به رانړېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلېږي دا حکم د سبحان دی زما انډیوالانو زما ورونو او دوستانو زما انډیوالانو زما ورونو دوستانو نور زړه پر دنیا مږدی ناپوهه انسانانو نور زړه پر دنیا مږدی ناپوهه انسانانو اسف درته قسم خور چې دا ټول واړه به کېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلېږي دا حکم د سبحان دی دا هسکې لوړې جګې بنګلې به رانړېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلېږي دا حکم د سبحان دی دا هسکې لوړې جګې بنګلې به رانړېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلېږي دا حکم د سبحان دی او غرونه به ویلېږي دا حکم د سبحان دی